دی وطن زمون ښکلی دی وطن زمون ښکلی دی وطن زمون ښکلی دی وطن زمون شابه مور دا یادوه ښکلی دی وطن زمون ښکلی دی وطن زمون ښکلی دی وطن زمون یې ګلغوټۍ دا ته ما پورې خنداګانې کې زه تا سره سبق نه ویم مورې دا جي مې راغی ویمه ریخمې دا مور او لور څه سلاګانې کوي سلاګانې پیژنې دا جي سلاګانې نه دي مور مې سبق یادوي شابسې شابسې اوس به په دې سپین سر سبق وې نه سبق ډېر خسیز دی دغه دي زما ملګري په کچرو کې غټ غټ وکیلان دي روپۍ ګله ته د ګلغوټۍ نه سبق شروع که که نه نه ریخمې په ما د سبق وخت تیر دی اقا مقل برکتې د کوره بې درکه شوي دي سپتې نه لګي وای دا جي دا کله دا درته چا ووې زه وکره په خپله ورغلی ومه پلار ته یم پته نشته نو بیا زه ورپسې په ګرځېدو مې دا کونټۍ ستړې شوه خو هېڅ پته ونه لګېده مرور شوی به یا اوس سره پلار جنګ کړی مړې نه مرور شوي دي او نه ورسره پلار جنګ کړی دي زما په خیال د کویدن په نه کېدو خفه شوي دي ځه ته پکې اوس د کویدن خبرې مه راوله ښه ګوره ریخمې زه پکې نه راولم خو د کویدنې نه بغیر بله خبره کېدی هم نشي دا ته څنګه ویلی شي دا زه نه ویم زموږ وړاندې دا خبره کړې وه او یو زوی چې د پلار وړاندې رټې خبرې شروع کړي نو د هغه نه یره پکار ده یره پیژني کچماچو و کچماچو سوی ملا خیال کو چرته راګوزار مې نه کې زه ګوره د مور پلار یو زوی یم ګوره زوی که یو کسالو نه چانه سیوا کېږي نه اورې که نه اورم سکون نیمه ظالمه نن دا تا څه خوړلي سمه سیکه یې سیکه قربان شم دنه قربان د معتبر خان په لنګر کې به پې د ټیپر او بل څه ونه وینې دی خو مې په پورې چم کې خیرات خوړلی دی په پر بې ځه مړه راکوشه ډېر دې ستړی کړمه صبر وکړه دا اخري غوټه ده لږ مې اوچت کړه خونه شوې بس وای کنه خان خلک دا لړۍ په نربایه تړي او تاسو خو نربایه کې هم نه ساتئ وای خانه ټوټې مې باد دی که نه وای زه د مور پلار دی که یو زوی به اسپتال ته مې رسوه وای 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 یې لکه کشماچو والله په اسم در باندې شوي دي هسې چغې مه وهه کومه ټوکې مات دی توخه یې ماته وای خان زیاده خونو نه دی که نه وای خانه مړ شومه وای 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 قربان شابه زر خیال دې په شا که چې ډاکټر لې ورسو کشر خانه دی غواسم وارخطا شانتې دی ته مې په غېږ که که نه وای 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 زه دې په غېږ کړم ښه زه په غېږ کړم نو زه را په غېږ شه نو خدای کړې ناکام دی نو کشر خان دا ماشوم چېرته بوځي خدای دې په سترګو ولوکه کشماچو دی کشماچو ډاکټر لې بوځم خوږ شوی دی بوځی بس ته روپۍ ګله ځان ډېر مه ستړی کوه دا چیو ډوډۍ چې راله پخې ځان ډېره ده ویمه لالا دا لاس امداد خلک د خپلو سره کوي او تو خو بیا زما خپل ځان خپل ځان پیژني ما سره خپل ځان غم نه دی روپۍ ګله ما سره د هغه برکتي غم دی چې چېرته به سروالی بروالی ګرځي ویمه چې ښه ستړي شي نو په خپله به دې کور ته راځي او پیسې او رښتیا څونه پیسې د ځان سره وړي دي پیسې چېرته دي روپۍ ګله دا خو که ستا لاس امداد نه وی نو توت ته به ختلي نو زمونږ په دې کور کې خو توت نشته ماماجي زه راغلم وای تا نظر تا نه قربان را تر غاړه او د زویه خیر علي برکتیا خیر دی ما دې سره مینه کوي ودرېږه دا جتلات دې کوي مینه کوي که وهي مې مینه ورسره نه کوم خو خوسیم ورته یا لکه ویمه چېرته تللی وي اوس خو یې درته بلکل نه ویمه خیر دی چې ده ته نه وی نو ما ته ووایه دا چېرته تللی وي تا ته ویمه دا جي خو روپۍ ګل ماما ته ووایه چې په غوږونو کې ګوتې ورکړي ښه دې خوا که
زما په غوږونو کې نه کنه په خپلو غوږونو کې ګوتې ورکه لکه روپۍ ګله غوږونو کې ګوتې ورکه چې دی ما ته پوره حال ووایي چې چېرته تلې داجي خبره دا ده کنه چې ماماجي مې راته نن و سبا دا وګوره کنه داجي بیا د غوږونو ورکه کنه روپۍ ګله ګوتې ورکه په غوږونو کې کنه ښه وایه چېرته تلې وي ماما مې راته نن و سبا کول کنه نو مې زه دغو راته په دیوال پوزه راخ کا وی دا مې څه وي نو مې راشه برکتي بنده ځان له په خپله څه چلو که نو تلې وم ځان له مې کویدن کوله کویدن اسمان دې ځان له کول او یا لکه دا پو د چا په ځمکه راښکلې ده داجي ماماجي دا ما خوب لیدلی و رشاد خوب کې دې پوزه راښکلې خوب دې ولیده زه بیا خیر دی خو ای برکتیه بغیر زما بیا شل نه کړې شل پیژني او کنه ماماجي ما سوچ وکړو کنه مې چې ځان له کویدنو کې کنه نو بیا به واده په څه باندې کې نو ځکه د نیمې لارې را واپس شوم ښه دې وکړو برکتیه چې رالې ویم ډېر به دې وکړل لالا ډېر به ده هغه متل یې ګډوډ کړ وی چې د سحر رک ماښام کور ته راشي نو وی ورک نه دی د خو 2 ورځې او 2 شپې بهر تېرې کړې بهر پیژنې پیژنم ماماجي بس اوس به هم تا سره ټوچین یم وی دا مې څه وي مطلب مې دا دی ماماجي چې بس کویدن به هم رالته کې او نوکري به هم رالته ګورې اوس دې ایله سر کرښېله راوړه که زه درله کویدن کوم او چرته دې نوکروم به دې هر څه چې را باندې کې ماماجي خو یو DOG ډاګ به را باندې نه کینچي کې داسې مطلب مې دا دی سپي به را باندې نه کینچي ماړه سپي در باندې ولې قینچي کوم زه څه لیونۍ خو نه یم چې په تا به سپي قینچي کومه داسې جلدي چې تم دمه شه او زه به م لږ سا صورت شم پرو به ځم دمه به شم او بیا دې یو ځای ته پارسل کوم نصیب دې خپل دی پارسل کې روپۍ ګله دا چېرته ویمه پارسل کومې نه نوکرومې نوکر پیژنې